یو متقي او پرهیزګاره سړی سهار وختي د لمانځه په نیت مسجد ته روان شو. پر لاره تیره وه نو په ځمکه راوغورځېد او کالي یې چټل شول. راپورته شو او کور ته ولاړ. ځان یې پاک کړ، جامې یې بدلې کړې او بیرته جومات ته روان شو. ناببره پر همغه ځای بیا وښوید او وغورځېد. جامې یې ککړې او کثیفې شوې. بیرته کور ته ولاړ، ځان یې پاک کړ او نور کالي یې واغوستل او بیرته مخ پر مسجد د لمانځه په نیت روان شو. دا مهال پر لار یو سړی ورسره ملګری شو چې څراغ یې په لاس کې نیولی و. تر روغبړ وروسته هغه سړي ورته وویل ما ولیدې چې مسجد ته پر لاره وې او 2 وارې وغورځېدې، نو ځکه مې دا څراغ راواخیست تر څو رڼا وي او بیا ونه غورځېږي. متقي انسان هم مننه ورڅخه وکړه او دواړه مخ پر جومات روان شول. کله چې مسجد ته ورسېدل نو متقي سړي ورته وویل چې دمخه شه، خو څراغ والا وویل چې زه مسجد ته نه ځم. متقي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سهار د لمانځه وخت دی او بل دا چې زما لپاره د څراغ هم راوړی دی، لکن مسجد ته د لمانځه لپاره نه ځې. آیا علت یې راته ویلی شي؟ څراغ والا ورته وویل چې زه ځکه مسجد ته نه ځم چې زه اصلا شیطان یم. متقي د دې ځواب په اورېدو سره حیران شو او تعجب یې وکړ چې دا څنګه ممکنه ده. زما لپاره د څراغ راوړ تر څو بیا ونه غورځېږم، خو مسجد ته نه ځې او وایي چې زه شیطان یم. څراغ والا ورته وویل چې کله مې ته ولیدې چې په دومره مینه او جذبه داسې له وخته مسجد ته د عبادت لپاره ځې، نو دا زه وم چې ومې غورځولې. خو کله چې کور ته ولاړې، جامې دې بدلې کړې او بیرته مخ پر مسجد روان شوې، یعنی په کور کې پاتې نه شوې، نو خدای ستا ټول ګناهونه وبخل. نو ځکه د 2م ځل لپاره بیا زه ستا د غورځېدو سبب شوم. خو دا ورته بیا هم په همغه جدیت او ټینګه اراده په کور کې پاتې نه شوې، بلکې یو ځل بیا جومات ته روان شوې او زه بیا هم ستا د ښویېدو سبب شوم. نو دا مهال خدای ستا د کورنۍ د ټولو افرادو ګناهونه معاف کړل. زه نور په دې وویرېدم چې که 3م ځل هم ستا د غورځېدو باعث وګرځم، نو دا ځل به خدای هرومرو ستا د ټول کلي د خلکو ګناهونه معاف کړي، چې زه نه غواړم خلک د ګناهونو څخه خلاص او معاف شي. نو ځکه مې ژر دغه څراغ راوړ تر څو بیا ونه غورځي او د ډیرو خلکو ګناهونه معاف نشي، او ځکه مې تر مسجده پورې دغسې صحیح سلامت راورسولې. وروسته دغه پرهیزګار او متقي انسان پر هغه لعنت ووایه او شیطان هم ځنې ولاړ. هو، ښه کار باید معطل نشي، بلکې پر خپل وخت باید اجرا شي چې ثواب هم ډیر وي، او هر څومره چې څوک د دین په کار کې مصمم او هوډمن وي، په هغه اندازه به شیطان ناکام او خوار وي.